معلوم ځای نه لرم، یوه پتلۍ لرم، یو د چاچوس لرم، سترخوان مې نسته، ډالۍ مې نسته. ته د ناچارو د یتیمو په هر حال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه ته د ناچارو د یتیمو په هر حال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې. د خدای لیته پروت یم. خدای خو ډېر لوی مهربانه ذات ته ګوره موږ او تاسې ټول یې ژوندي کړي یو بیا یې ساتلي یو. توغل بار بار شکر هغه ځوانې والدین هغه ټول راباندې دي که نه دغه ځای کې راباندې د ځوانۍ عمر دې څرنګه تېر کړئ ځوانۍ ښه په خوند کې خوندور و څه شی دې کړو په ځوانۍ کې په کراچۍ کې کراچۍ کې وې بټۍ دې وې خدای ته به دا زارو چې خدای له کبره تکبرم ساتي خدای مو دې له تکبره وساتي. یا رب العالمین دا ویش حلال چلال کړی څوک غني څوک باچا څوک کتا څوک فقیر څوک مسکین دا د خدای ویش د خدای په ویش کې موږ لاس وهنه نشو کړی. دلته چا احوال راکړو وایي کاکا په کور کې تنه اوسي دی دا مېرمنګکۍ یې ده او لور یې ده یوه کنکلۍ لورکۍ یې ده دغسې و بیا دا د کورنۍ روزي موزي دغه خوراک مراک له کومې ادرسه ده کله خدای ته راباندې مهربانه کړه کله خدای بل راباندې مهربانه کړه الله ډېر لوی دی او بلکل بلکل ورکولی وایه هغه چیکتن ده خبره دغه ده ښه نو موږ د اول پوښتنې ته رالو موږ ویلې پوښتنه به یې وکړو یو چا راته د اول راکړی و چې مثلا زموږ کاکا ډېر ضعیف ده سپین ږیری ده او په کور کې تنه اوسي د عوایدو کوم داسې خاصه لار او طریقه نه لري تاسې ورسه یووالی واخئ. موږ د صرف پوښتنې ته رالو چې پوښتنه دې وکړو وضعیت دې وپوښتو که مریض یې چې ډاکټر ته دې بوځو ورښکاره دې کړو دا د موسمي ناروغۍ څه شی او که یایې چې یا ما ته یو څه کومک نغد راکوي هم خوښه دي خوراکي مواد غواړي هم خوښه دي څه شی غواړي چې څه شی مې درکړو هغه صحیح ده پیقانې یې ښه صحیح یو څه اندازه خوراکي مواد مو درته راوړي دي دا د ژمي لپاره به شاید د تاسې دریو بس یوه څونه درکړه آمین خدای بیا درکړه آمین 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 خدای غفور رحیم آمین 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 په ما مسله وکړه په تاسې به خدای حتما کوي خدای خو لوی ده او موږ دغه کار په همدې موخه شروع کړی ده چې موږ د خدای له بېوزله بندګانو سره منډه وکړو ترړه وکړو د یو چا کومک ورته ورسوو په بدل کې له خدای تعالی ترحم غواړو حوصله جنې غواړو په ټولو بندګانو یې خدای بېوزلو خدای د هغه د آخرت ساتي در باندې اسانه کړه آمین 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 موږ به مواد درکو بیا هغه وړه یا داسې څه چې کور کې خو انشاءالله پخولی شئ ازوغ مازوغ شته که نسته ازوغ نسته د ازوغ به پیسې درکو هغه به پې واخلي دوی به درته واخلي ښه او خوراکي مواد به درکو صحیح ده خوښه دي ده ته د ناچارو د یتیمو په هر حال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه د دې سالار مو لارویان یو در سره ولاړ یو هم په هر حال مو همکاران یو در سره ولاړ یو مسرور دی هم دی یو
سپېڅلی مینوال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه څه شی لري په کور کې او څلم چای نه لرم یوه پتلۍ لرم یو دچې چاچوس لرم سترخوان مې نست ډالۍ مې نست نور دغه ترموز ولا دا خدای که لرم د ملنګې کور یوه د خوراک ډالۍ یوه ولرم یوه کم یوه د خوراک ډالۍ یوه لوی یوه کمه نور اتې څه شی نه دسترخوان هم نشته دسترخوان هم قسم د لاسو کنځم د ملنګې کور صبر هم بیا کړی ده حالات خدای دې چاره وکړه خدای دې مشکلات حل کړي انشاءالله خدای مهربانه ده انشاءالله د موږ خیرخوا دوستان دې همکاري به کوي موږ بیا کوو بیا به راځو اول به دې خو پوښتنه به دې کوو دغسې د بې تفاوته چیرې پرېږدو دا خو ښه ده چې رالو کی ځای خیریه بنسټه ته دا دردمنو رنځ ته جوړله کلیوال بنسټه خدای مهربانه ده انشاءالله خدای مهربانه ده داسې حالات زه لا لرم داسې سوریا زه چیرې لږه ځای کې خدای باندې مهربانه کړس ماته راوسته هو بلکل خدای ډېر لوی مهربانه ذات د محمد امین جان د کور ودانې یغه راوښولې وایي دلته داسې په بد وضعیت کې کاکا اوس دغه لږ اندازه مواد دي دا وینې که نه وینې څه شی دي نه در معلومیږي غوړي دي لوبیا ده سرکن دي یوه ګونۍ وړه دي برمستکي شین چای ده هغه د کالو مینځلو پوډر دي دا کوټ په پیدر پرې مینځي صحیح ده او آمین یو 5,000 روپۍ درکو 5,000 روپۍ په هغې باندې به لرګي مرګي څه واخلي او که چېرته د ډاکټر ضرورت و مریض وي بیا به د موږ اول اخو ډاکټر ته د بیا موږ ورښکارو صحیح ده سمه ده وکړه خدای که په هر یو کال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه هم د بېوزلو هغه څه چې خدای در باندې اسانه کړه آمین په سوینده به خدای برکت کړه آمین خدایم د الله په زړه باندې آمین له عذابه د قبر له غوره د جهنم خدای وساته آمین هم د بېوزلو لاس نیوی کړې خبریال بنسټه د هر یتیم د غریو نیولو د ټپونو کور د هر یتیم د غریو نیولو د ټپونو کور تل دې آباد وي تو زمونږه او د زړونو کور پتا بویاړو تم شوې د هر چا سیال بنسټه هم د بېوزلو لاس نیوی کړې